Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel. خراغلاس درته ویم د انګلیسي زده کړې ته. امید کوم چې روغ جوړ وئ. دې ویډیو کې به نن موږ وایو د انګلیسي جملې د پښتو معنا سره. کومې جملې چې روزمره کاریږي. نو ویډیو تر پایه وګورئ تر څو تاسو لږ ډېره فایده ترې پورته کړئ. So nice of you. So nice of you. ته څومره ښه یې. کله چې یو څوک تا سره ښېګڼه وکړي یا ستا خدمت وکړي یا یو ښه خبر درته وکړي یا یو ښه والی پکې وګورو ته ورته وایې چې so nice of you. دا هغه وخت یو چا ته ویل کېږي چې هغې کې یو ښه والی او هغه وخت کې ته هغه ظاهرې ورته یعنې ته ډېر ښه یې یا ډېر ښه کار دې وکړو نو موږ ورته ویلی شو so nice of you. ته څومره ښه یې. It is your problem. It is your problem. دا ستا مشکل دی. It is your problem. دا ستا مشکل دی یا دا ستا مسله ده. I have no fear. I have no fear. زه نه ویریږم. I have no fear. کله چې څوک تا یو څه شي نه ډاروي یا یره درته ښیي نو ته ورته وایې چې I have no fear. زه یره نه لرم یا زه نه ویریږم. fear ویل کېږي یرې ته. Stay at home. Stay at home. په کور کې اوسه. Stay at home په کور کې اوسه. Don't worry about me. Don't worry about me. زما اندېښنه مه کوه یا ما ته تشویش کې کېږه مه. زما فکر مه کوه. صحیح شو؟ یعنی زما دپاره ټینشن مه اخله. موږ اکثر وایو که نه زما دپاره ټینشن مه کوه. He is married. He is married. هغه واده کړی دی. married ویل کېږي واده کړي ده. Thanks for your help. Thanks for your help. ستا له مرستې مننه. ستا له مرستې مننه. څوک چې سره کومک وکړي مرسته سره وکړي help ته سره وکړي نو ته ورته وایه چې مننه یعنې thank you ستا د help نه. Don't mind. Don't mind. خفه نشي. Don't mind. خفه نشي. کله موږ په لار روان یو چا سره موږ ډغره ووهو یعنې ولګېږو ناګهانه ورسره نو موږ ورته وایو don't mind یعنې خفه نشي ناګهانه یې کوشو. همدغسې څه چې چاته یو کار درنه وشي نو ته بېرته هغې ته ویلی شي چې خفه نشي. don't mind یعنې mind یې نه کړي. I don't know. I don't know. زه نه یم خبر. I don't know کله چې ته اوسې نه خبر نه یم ته ورته ویلی شي I don't know. زه نه پوهېږم یا نه یم خبر. No need. No need. ضرورت نشته. No need دا یو روډ لهجه کې راځي یعنی لږ طنز تیره لهجه کې راځي چې څوک تاته یو څو شي نه درته درکړي یا یو آفر وکړي چې یاره پلانکې شی درته درکړم ته ورته نه بېرته وایي چې دا شی درته درکړم ته ورته نه no need. ضرورت نشته. No need ضرورت نشته یعنی ستا د لاس نه زه یو شی نه اخلم. No need ضرورت نشته. Don't waste my time. Don't waste my time. زما وخت مه ضایع کوه. Don't waste my time. زما وخت مه ضایع کوه. I don't care. I don't care. زه هیڅ پروا نه لرم. I don't care. زه هیڅ پروا نه لرم. Don't move. Don't move. خوځېږه مه. Don't move. خوځېږه مه. اکثره موږ ویښته جوړو که نه نه ته ناست نو هغه موږ ته وایي چې خوځېږه مه چې یعنې خراب به شي نو don't move. خوځه مه. Say again. Say again. بیا ووایه. Say again. بیا ووایه. کله څوک چې په خبره پوه نه شي نو موږ ورته وایو که نه چې say again. دوباره خبره وکړه یا تکرار یې کړه. Speak loud. Speak loud. په لوړ اواز ووایه. Speak loud. په جګ غږ ووایه. کله موږ چې خبره نه اورو نو موږ ورته ویلی شو speak loud. تیز ووایه. نه اورم. Mind your language. Mind your language. خپلې ژبې ته پام وکړه. د دې مقصد مطلب دا دی کله چې څوک تا سره یو ډېر تیزۍ نه کار واخلي تا سره یو بدتمیزۍ لهجه استعمال کړي یا درته نازیبه الفاظ استعمال کړي یعنې ښه الفاظ نه نو ته ورته ویلی شي mind your language. خپلې ژبې ته پام وکړه یعنې
ځان ته دې فکر وکړه چې څه ګډې وډې وي. موږ وایو که نه څه ګډې وډې وي، خوله دې کنټرول کا. نو هغه وخت موږ کولی شو مایند یور لینګویج استعمال کړو. مایند یور ټنګ هغه هم ویل چې خو مایند یور لینګویج ډېر کامن دی. I'm worried. I'm worried. اندېښمن یم. worried ویل کېږي تشویش کې، ټینشن کې. لکه ټینشن نه، خو worried چې کله ته کنفیوز یو چا باره کې ته سوچ کې worried یې، هغې شي ته ستا اندېښنه یي، ستا ورته تشویش وي. صحیح ده، هغې ته موږ worried ویل کوو. I'm worried اندېښمن یم ورته. Please help me. Please help me. مهرباني وکړه ما سره کومک وکړه. یعنی ما سره هیلپ وکړه، مدد را سره وکړه. پلیز موږ هغه وخت استعمالو کله چې ته یو چا ته زارۍ یا د یو طرز مؤدبانه طریقې سره ورته وایې چې ادبناکه طریقې در سره استعمالیږي. پلیز. Enough is enough. Enough is enough. بس دی بس. اکثره موږ سره یو څوک لګي بحث را سره کوي یو شي باره کې یا ګډې وډې خبرې کوي، نو ته ورته ویلی شوې enough is enough، یعنې همدومره بس دی، یا ګډ وډ هم یو حد وي. موږ وایو که نه د خبرو هم یو حد وي، نو موږ هغه وخت استعمالولی شو چې وایو enough is enough، بس دی بس، یا بس دی نور. صحیح شو چې کله تا ته ډېر قار راشي او یو چا خبرې بندول غواړي، هغه مسلسل لګي، نو ته ورته ویلی شوې enough is enough، بس دی نور بس. No more please. No more please. کله موږ رستورانټ کې ناست یو، نو موږ ته یو څوک دغې والا رستورانټ والا ټیشو پیپر راوړي، یو خوراک ډېر شي نه راته 2-3 ځلې راوړي، نو ته ورته وایې نو مور پلیز، بس نور نه. یا څوک درته قطغ اچوي، روټۍ خورې ته کوم ځای کې 2-3 ځلې درته واچوي، ته ورته وایې چې نو مور پلیز، یعنې بس نور نه خورم یا نور ضرورت نشته، نو موږ استعمالولی شو نو مور پلیز. I'm safe. I'm safe. زه خوندي یم یا زه ښه یم. I'm safe. کله چې ته یو ځینې نه خپه راوښویږي یا یو څه شی در باندې راوغورځېږي، نو تا ته یو کس وي are you okay، ته ورته I'm safe، یعنې زه ښه یم یا جوړ یم. safe بچ ته وي، یو شي نه بچ کېدل ته، چې ته ورته زه بچ یم. I'm safe یعنې زه ښه یم. It is enough. It is enough. بس دی. It is enough. موږ هغه وخت استعمالولی شو چې کله موږ یو شی نور بس کول غواړو. لکه موږ درس ووایو، استاد راته اخره کې وایي چې it's enough. It is enough. همدومره بس دی. موږ اکثره انګلیش لیکچر کې وایو چې it's enough for today. همدومره بس دی د نن ورځ دپاره. for today یعنې د نن ورځ دپاره. it's enough. بس دی نور همدومره. که خوراک هم وي نو ته ورته چې it's enough. همدومره بس دی. You are lazy. You are lazy. ته ناراسته یې. لیزي ویل کېږي تنبل ته، ناراسته چې ډېر زیات کار یې د لاسه نه کېږي، ټوله ورځ پروت وي او خوځېدل یې د زړه نه کېږي یا چېرته وتل، نو هغې ته لیزي ویل کېږي، تنبل ته. show me your car. show me your car. ما ته خپل موټر وښایه. show me your car یا show me your house. خپل کور راته وښایه. show me your room. خپل اتاق یا کوټه راته وښایه. any questions. any questions. کومه پوښتنه شته. any question کله چې موږ درس وایو نو د استاد د درس په اخره کې وایي any question. کومه پوښتنه شته یعنی درس په اړه باندې، نو موږ هغه وخت استعمالولی شو. we are already. we are already. موږ ټول چمتو یو یا موږ ټول تیار یو. we all are ready. ready ویل کېږي تیار ته. موږ ټول تیار یو یا ready یو. are you ready. آیا تاسو چمتو یې یعنې آیا ته تیار یې. are you ready. ته تیار یې یا آیا تاسو چمتو یې. چمتو ویل کېږي تیار ته چې ready یې. yes I am ready. هو زه تیار یم یا هو زه چمتو یم. anything else. anything else. نور څه. anything else لکه دکان ته چې لاړ شي 2-3 شیونه راواخلي، نو دکاندار درته وایي anything else. نور څه یعنې نور څه اخلي، مطلب یې دا دی anything else. کله چې ته چاته یو نور شی نو وایي، نور شی نو آفر ورته ورکوې، نور څه دې په کار دي که نه. anything else. what can I do for you.
what can I do for you زه تاسو لپاره څه کولی شم what can I do for you زه ستا لپاره څه کولی شم I hope so I hope so همداسې هیله لرم یا امید کوم موږ I hope so هغه وخت استعمالو کله چې موږ وایو امید لرم نو موږ کنه امید شته یا امید لرم نو موږ هغه وخت ویلی شو I hope so I will remember you I will remember you زه به تا په یاد کړم یا زه به تا په یاد ساتم یا ته به ما ته یاد دي I will remember you زه به تا یاد ساتم I am not interested I am not interested زه پکې دلچسپي نه لرم لکه څلور پنځه ملګري چکر پلان جوړ کړي چې موږ فلان کې ځای ته ځو نو یو ملګري ورته وایي چې I am not interested زما دلچسپي نشته یا وی راځي رستورانت ته خوراک نه ته ورته وایي چې I am not interested زما دلچسپي پکې نشته کله چې ستا یو څه شي کې دلچسپي نه ته ورته ویلی شي I am not interested زما زړه نه کېږي How awful How awful څومره خوفناک یا څومره خراب awful ویل کېږي خراب ته ته چې غواړې یو شي باندې بد کمنټ وکړي یعنی د هغې غیبت وکړي لکه اوس یو خوراک ته یو چا پخ کړی ډېر زیات خراب یې پخ کړی مالګې پکې ځای how awful یا یو څوک ویښتان یې جوړ کړي ډېر خراب یې ورته جوړ کړي ته how awful څومره خراب how terrible وحشتناکه څومره وحشتناکه terrible هم دا معنا ورکوي چې وشته یو شی خوښ نه شي ته ورته how terrible څومره خراب how shameful څومره د شرم خبره ده څوک یو داسې حرکت وکړي یو کار وکړي چې هغه د شرم باعث کېږي ته ورته how shameful څومره د شرم کار دی څومره شرم خبره ده how shameful کېږي شرمناک it's quite impossible دا بالکل ناممکن ده یو کار یو خبر یو شی او ناممکن دی د هغې کېدل ته ورته it's quite impossible دا بالکل ناممکنه ده یا بیخي لار نه لري it's not possible هغه څه چې وي دا ممکن نه ده او it's quite impossible دا بالکل ناممکنه ده you are talking nonsense تاسو بې ځایه خبرې کوئ څوک چې ګډوډې خبرې کوي ته you talking nonsense ویل کېږي بې سوره خبرو ته ګډوډو ته چې سر پورې معلوم نه you are talking nonsense څومره ګډوډې خبرې کوي یعنی you must be joking ته ضرور ټوکې کوي یا ته به ګپ لګې موږ اکثر یو کنه یو کار ووایو چې له فلان کې کار داسې کار وشو یا اکسیډنټلی ورته وایي چې ماته یو 10 لکه روپۍ لاسته راغله ته you must be joking ته ضرور ګپ لګې یا ټوکې کوي نو کوم چې unbelievable خبرې نو ته ورته ویلی شي you must be joking ته نه لازمي ګډوډي نه خو لکه ته ټوکې کوي لکه څوک چې اکثر ګپ شپ لګوي who cares څوک پروا لري ته د یو چا پروا نه لرې ته یو کس راشي چې فلان کتاب پسې خبرې وکړي ته ورته وایي who cares څوک یې پروا کوي نو دا و د نن ورځې انګلیسي جملې 40 دانې امید کوم چې یو څه جملې ورته زده کړي او تاسو را روان وخت کې استعمال کړئ مننه د ویډیو کتلو نه